څنګه کولی شو چې په ای آی یا په چټ جی پی ټي باندې خپل عکس ایډیټینګ وکړو. تاسو به دا عکس ګورئ موږ سره په دې ډیسکټاپ باندې. دا عکس په چی باندې ایډیټ شوی؟ لنډه په ای آی یا چټ جی پی ټي باندې. زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې داسې یو ټریک در وښیم چې هیڅکله مو نه وي لیدلی. را به سئ چټ جی پی ټي ته. چټ جی پی ټي چې کله اوپن کړئ تاسو به راسئ دلته به لومړی نیو چټ انتخاب کړئ. چې کله نیو چټ انتخاب کړئ بیا به د پلس علامه باندې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ ورته وایي چې کریټ ایمیج هم باندې چې کلیک وکړئ. ښه تاسو اوس دلته د خپل عکس مشخصات ورته وایي چې ما ته عکس جوړ کړه، څنګه یې جوړ کړه، په کوم ډیزاین باندې جوړ کړه. هغه مشخصات به ټول ورته وایي. لکه یو کس وایي چې زه باید چې وم د عسکرو منځ کې یم، یا داسې وایي چې زه باید داسې یو دفتر کې ناست یم او ما سره به قلم وي، لاس کې مخکې به کمپیوټر وي. نو دا ټول تا سره څه کوي؟ درته عیاروي. خو زه دلته ورته وایم چې زه یو عکس در کوم او دغسې لکه کوم عکس چې تاسو ګورئ دغسې ایډیټینګ غواړم پرې وکړم. نو دا څنګه کیږي؟ تاسو به راسئ لنډ د باندې به کلیک وکئ په د مثبت علامه باندې او بیا به تاسو راسئ دلته خپل عکس به چې کې اډ کئ. خو که چیرته هغسې هم ونه شو نو تاسو بیا راسئ چیرته دلته راسئ په دا بل سلایډ ته یو عکس څه کئ کاپي کئ. لکه زه دلته راځم یو عکس ګورم که چیرته دلته کاپي شوی وي. اوس تاسو وګورئ زه راغلم دلته ما مخکې یو عکس تیار ورکړی و د یوټیوب تمنیل ډیزاین. دلته راغلم دا عکس زه به د رایټ کلیک کوم او ورته وایم چې کاپي کړه. دا راسره چې کله مې کاپي کړه ځم خپل مخکیني یا لومړني یا نوي سلایډ ده هلته ځم او دلته چې ورته رایټ کلیک کوم او دا ورته وایم چې دا راسره پیسټ کړه. کله چې دا مې پیسټ مو کړه دلته اوس راسئ په د بیا کلیک وکئ او دلته ورته وایي کریټ ایمیج. خو مخکې یو خبره درته کول غواړم، دا دلته هم کوی شئ لیدنه یو خپل پیج ته کوئ یو عکس دلته راولو، خو عکس مه راولئ. که چیرته غواړئ خپل عکس ایډیټ کړئ نو داسې راوستلی شئ. دلته تاسو ته یو اپشن درکوي د ایډ پکچر په نامه یا ایډ فایل په نامه، هغه انتخاب کړئ. له غجې لارې تاسو څه کوئ دا اډ کولی شئ. اوس ما عکس راوړو زه ورته وایم کریټ ایمیج. نو دلته غواړم زه یوه اوږده لیکنه وکړم. تاسو کولی شئ چې دلته پښتو لیکنه هم وکړئ ورته او په انګلیسي لیکنه هم ورته وکړئ. لکه زه راځم دلته ورته وایم I want one thumbnail for my YouTube channel. My YouTube channel video about the computer trick and tips. Give me one is the best thumbnail for my YouTube channel. اوس دا هم تاسو ورته وویلې اوکې کوئ. دا ګوره ما چې څه ورته ولوستل هغه ټول څه کړه راته دلته یې نوشته کړه راته. اوس یو کس وایي چې څنګه زه کولی شم چې یو تمنیل جوړ کړم او په انګلیسي زه نه پوهېږم نو څنګه به یې پوه کړم. راسه تاسو په دې هغه باندې کنټرول شیفټ ډي کلیک کړئ یا دلته په لاوډ سپیکر باندې کلیک وکړئ. زه راځم دا پرې ډیلیټوم. اوس ورته تاسو غوږ شئ. زه پښتو ورته وایم او تاسو لیکنه وګورئ. زه غواړم چې یو تمنیل جوړ کړم د یوټیوب تمنیل، چې داسې یو تمنیل ماته جوړ کړي چې هغې کې د کمپیوټر ټریک اند ټریپس شوي لیکنه راغلې وي او ټوله لیکنه ماته په انګلیسي کې راوله او داسې ماته یو تمنیل جوړ کړه چې زیات خلک راجذب کړي. اوس دا اوکې کوي. دا هم چې کله هغه که اوس تاسو وګورئ زه غواړم چې یو تمنیل جوړ کړم د یوټیوب تمنیل، چې داسې یو تمنیل ماته جوړ کړي. مطلب هغه چې ما ورته ویلي هغه یې ټول څه کړه راته دلته وویلې، نو ټول یې راته نوشته کړه. اوس به تاسو دا وکئ چې دا بټن باندې به کلیک وکړئ. که نور څه جزئیات هم وي هغه هم تاسو ورکولی شئ چې دلته نور داسې جزئیات ورکئ چې مطلب داسې یا مطلب زه غواړم چې داسې یو شین باغ کې د ناستې شاته مڼې یا څه دي یا هر څه چې تاسو وغواړئ تاسو د په واسطه کولی شئ. بیا به دلته د باندې کلیک وکئ. کله چې تاسو د باندې کلیک وکئ اوس نو دا څه کوي؟ تحلیل کوي، انالایزینګ ایمیج کوي. دا نو وخت غواړي تقریبا یوه دقیقه نیمه دقیقه وخت غواړي چې دا څه سي تر هغو تاسو سره د عکس جوړ. تاسو وګورئ ما ریکارډ سټاپ کړی و او اوس وګورئ ما ته څه کړه تمنیل یې راته جوړ کړ د کمپیوټر ټریکس اند ټریپس. اوس ته دلته کولی شئ چې ده کې ایډیټینګ هم وسې کړئ. اوس له ده څخه مخکې دا عکس څنګه غواړم چېرته صف کړم په د رایټ کلیک وکئ او دا سیو ایمیج کلیک کئ. سیو ایمیج هم چې کلیک کړئ نو تاسو به څه وکئ دلته به راسئ هغه خپل ځای به ورته وښیئ. زه ورته ښیم چې دلته ماته راسئ په یوټیوب دلته او په دې ځای کې څه کړه په دې فولډر کې راته سیو کړه.
تاسو وګورئ دا اوس ټکي صف کېږي در سره مختلفه ګوره دلته تاسو کولی شئ دا اوس دا دسمال نه ده دا ایسته کړئ هر څه تاسو چې وغواړئ هغه کولی شئ دلته ورته ایډیټ کلیک وکړه ایډیټ مو چې کلیک کړئ دلته بیا ورته ووایه چې نه دا عکس داسې نه غواړم ما ته په بل ډیزاین راته خوښ دلته څو ډېر کمپیوټر راته راوړه یا نور داسې څه تغییرات چې وي تاسو د په واسطه څه کولی شئ دا کې راوستلی شئ نو دا ډېر یو ایزي او اسانه طریقه ده چې مونږه یو تمنیل جوړ کړو یو عکس ایډیټ کړو څه رقم عکس تاسو وغواړئ هغسې عکس تاسو جوړولی شئ نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې هغه د کمپیوټر یا د ای آی د ایډیټینګ په باره وه یا د تمنیلونو جوړولو په باره نو که چېرته هم دا ویډیو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن آله یې در سره آن کړئ نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې